مونږ پسې د خلکو ډېرې زیاتې دعاګانې دي. ګوره ډېر میچ هم ګټلی، څومره خلک خوشحاله وو، ټوله دنیا خوشحاله وه، خو کوشش به کوو چې دې خلکو ته یو بله غټه خوشحالي ورکړو. لاړ شئ صرف او صرف په خپل ځان باور وساتئ او خپلې لوبې نه خوند واخلئ. د زیرک ټي وي یوټیوب چینل درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه یونس آرین یم. نن ورځ مو د خپلو معلوماتي، تاریخي او ټولنیزو ویډیوګانو له لړۍ څخه یو بل زړه راښکونکي موضوع درته چمتو کړي. په دې ویډیو کې به د افغانستان د کرکټ ځلانده ستوري راشد خان په اړه خبرې وکړو. دلته به تاسې واورئ چې راشد خان څوک دی، څنګه یې د کرکټ نړۍ ته لاره پیدا کړه، تر اوسه یې څومره سیالۍ ترسره کړي دي او د هغه لاسته راوړنې او ریکارډونه کوم دي. نو تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ تر څو د دې افغان ویاړ د بریاوو او هڅو کیسه په بشپړ ډول واورئ او ووینئ. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان، تان او پیاوړی لوبغاړی دی. هغه د 1998 زیږدیز کال د سپټمبر په 20 نیټه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې زیږېدلی. راشد خان 10 ورونه لري او د 2024 کال د اکتوبر په 3 نیټه یې په کابل کې د 3 نورو ورونو سره یو ځای د واده مراسم ترسره شول. راشد خان خپل هم په پخلي کې پوره تجربه لري او کله ناکله د ځان لپاره خواړه هم پخوي. د راشد خان د خوښې لوبغاړي په توپ اچونه کې د هندوستان هیواد انیل کوملی او د پاکستان شاهد آفریدی دی. په توپ وهنه کې بیا د انتخاب د هندوستان سچین ټنډولکر او افغان محمد نبی عیسی خیل دی. راشد خان د کرکټ نړۍ ته د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 18 نیټه داخل شو، هغه ورځ چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره لومړنۍ یوه ورځنۍ لوبه له زیمبابوې سره ترسره کړه. په هماغه لوبه کې یې خپله لومړنۍ ویکټ واخیسته او دا د هغه د شانداره سفر پیل و. په همدې ورځ 10 کاله وروسته نن د 2025 میلادي کال د اکتوبر 18 ده. راشد خان په نړیوال کرکټ کې د یوې لسیزې بشپړولو ویاړ لري. راشد خان تر دې دمه ټول ټال 444 نړیوالې ویکټې اخیستې دي. نوموړي په ټیسټ لوبو کې 45 ویکټې، په یو ورځنۍ لوبو کې 310، په 20 اوریزو لوبو کې 109 ویکټې اخیستې دي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 100 ویکټې یوازې په 44 لوبو کې ترلاسه کړي او په 20 اوریزو لوبو کې دا شمیر یوازې په 53 لوبو کې بشپړ کړ چې دا دواړه نړیوال ریکارډونه دي. راشد خان د ټیسټ لوبو تر ټولو کم عمره لوبډلمشر ریکارډ هم لري. په 2018 کال کې د ICC لخوا د نړۍ لومړی نمبر بالر شو او دا ویاړ یې د کم عمره لوبغاړي په توګه ترلاسه کړ. په 2019 کال کې د ایسوسییټ غړیو هیوادونو د کال غوره لوبغاړی شو او وروسته بیا د 20 اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی ونومول شو. راشد خان نه یوازې د افغانستان کرکټ بلکې د نړۍ په بیلابیلو کرکټ لیګونو کې هم ځلیدلی دی. په هند کې د IPL سیالیو لپاره د سنرایز حیدرآباد لوبډلې غړی دی. په استرالیا کې د بیګ باش د اډولاید سټرایکرز لوبډلې استازیتوب کوي. هلته یې دومره مینوال دي چې یوه ښځینه مینوالې ورته د $84,000 په ارزښت موټر هم ډالۍ کړ. تر 2025 کال پورې راشد خان شاوخوا 4 میلیونه امریکایي ډالر شتمني یا عاید لري. د عاید سرچینې یې نړیوال کرکټ، IPL، CPL، BBL، سلبالیزه لیګونه، برانډونه، سپانسرشیپونه او ټولنیزې رسنۍ دي. د راشد خان ویاړ او الهام. راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هغه لوبغاړی دی چې هیواد ته یې ګڼ ویاړونه راوړل. نوم یې د نړۍ د کرکټ د ستورو په کتاب کې د لومړي مقام په توګه ثبت شوی دی.
په ټوله نړۍ کې د ده په میلیونونو مینوال دي او د افغان ځوان نسل لپاره د هڅې، زړورتیا او بریا یو ژوندی مثال دی. ګرانو لیدونکو، له تاسو ټولو نړۍ مننه چې د افغان کرکټ ستوري راشد خان د دې معلوماتي ویډیو تر پای شیبو مو موږ وزغملو. هیله ده چې دا معلوماتي مستند تاسو ته د خوښۍ وړ وي. تر بیا او بلې معلوماتي ویډیو، ښې چارې ښه وخت. لوی الله مو مل او مددګار اوسه.